السلام علیکم ملګرو اکثر به مونږ کتلی وي چې مونږه په واتس اپ کې چاته میسیج وکړو نو بس میسیج لا مونږه کړی نه وي په یو سکند کې دنده چې کوم دی نو مونږ ته ریپلای واپس شوی وي څه دغسې نو په دې کې ځینې ملګري په دې فکر کې وي چې دومره زر چې کوم دی څنګه میسیج جواب مونږ ته واپس راغلو او ځینې کسان ته خو پته وي چې د واتس اپ یو سیټینګ دی دغه سیټینګ کالو کې د دې نه پس چې څوک هم ورته میسیج کوي نو دغسې اټومیټکلی ریپلای ورکړل کیږي نو نن به مونږ د دې په باره کې خبره کوو چې دا به مونږ خپل په واتس اپ کې څنګه مو سیټ کوو چې مونږ ته څوک میسیج کوي زمونږ د سیډه چې کوم دی اټومیټکلی یو میسیج چې کوم دی واپس ریپلای کیږي د دې نه علاوه چې کوم دی واتس اپ څه فیوچر لانچ شوی دی په هغه کې چې کوم دی یو د کمال فیوچر دا هم دی نو مخکې به چې کله مونږ سټوري کله اپلوډ کوله نو جدا اپلیکیشن نه به مونږ کوله فیسبوک نه جدا انسټاګرام نه جدا او د واتس اپ نه جدا اوس چې کوم دی په واتس اپ او د واتس اپ نه علاوه په فیسبوک او په انسټاګرام هم موږ د واتس اپ نه سټوري اپلوډ کولی شو نو د دې طریقه به څه وي جی ها بالکل نننی ویډیو کې زه به د دې طریقه هم تاسو ته ښیم چې څنګه تاسو صرف د یو واتس اپ نه چې کوم دی په فیسبوک او په انسټاګرام هم سټوري اپلوډ کولی شئ صحیح شو نو زه د ویډیو طرف ته شروع کوم ویډیو د دې نه مخکې که چینل مو سبسکرایب کړی نه وي نو چینل هم سبسکرایب کړئ ویډیو لایک کړئ او نورو ملګرو سره ضرور شریک د دې لپاره تاسو بزنس واتس اپ استعمالولی شئ طریقه یې دا ده سمپل تاسو خپل په واتس اپ باندې کلیک واخلئ او د دې نه پس چې کوم دی دلته ویښ کې تاسو ته ښکاري فعل سره باندې چې کوم دی چټس د دې نه پس چې کوم دی کالز د دې نه پس اپډیټس او د دې نه پس چې کوم دی ټولز په دغه باندې به کلیک واخلئ د دې نه پس چې کوم دی تاسو ته به دغه دلته کې څه داسې انټرفیس به شو شي په دې کې چې کوم دی تاسو ته به دلته ښکاري ګریټینګ میسیج په دې باندې به کلیک واخلئ او د دې نه پس چې کوم دی دغه دلته کې دا بټن به تاسو ته ښکاري په دې باندې به کلیک واخلئ دا به آن کړئ او د دې نه پس چې کوم دی لاندې به تاسو ته ښکاري دا پنسل چې کوم نشان دی په دې باندې کلیک واخلئ دلته چې کله راشئ دلته به تاسو ته تیار یو ټیپ شوی میسیج به میلویږي غواړئ نو دلته نه اوکې کړئ بس دغه میسیج چې کوم دی کله هم ستاسو ملګري بیا تاسو ته میسیج کوي که تاسو آنلاین وي یا آفلاین وي نو ستاسو د سیټ نه ریپلای جواب به ورکړل کیږي که تاسو غواړئ د دې ځای نه تاسو خپل په خوښه باندې یو میسیج هم ټیپ کولی شئ کوم چې بیا ستاسو ملګرو ته ستاسو د سیټ نه اټو ریپلای به کیږي که غواړئ چې دا کوم تیار میسیج دی thank you for contacting सुहाना रमान please let us know how we can help you ये मतलब सुहाना रमान से रब्ता करने का शुक्रिया बराई करम हमें बता सकते हैं कि हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं په دې باندې اوکې کوئ او د دې نه پس چې کوم دی دلته نه په سیف باندې کلیک واخلئ ټیک شو د دې نه پس چې بیا کله هم ستاسو ملګري تاسو ته میسیج کوي نو هغې ته به د ستاسو د سیټ نه اټومیټکلی میسیج ریپلای کیږي فار ایگزامپل دغه هلته کې ګورو چې څنګه به یې ریپلای کیږي دلته نه تاسو کتلی شئ دغه هلته کې چې کوم دی اوس چې کوم دی زه میسیج کوم اټومیټکلی به یې ریپلای ماته شوی وي نو د دغه طریقې سره ستاسو هم په موبایل کې چې کله دغه سیټینګ وشي بیا چې کله هم تاسو ته څوک میسیج کوي که تاسو آنلاین وي یا آفلاین وي نو دغسې ستاسو د سیټه اټومیټکلی ریپلای به کیږي بس طریقه دقه ده د دې ځای نه تاسو د دې سیټینګ کولی شئ د دې نه پس چې کوم دی مونږ خبره کوله چې څنګه به موږ واتس اپ نه د فیسبوک یا په انسټاګرام اپلوډ هغه طریقه دا د سمپل تاسو په دې اپډیټس باندې کلیک واخلئ او د دې ځای نه یو سټوري اپلوډ کړئ د دې نه پس چې کوم دی تاسو ته اندازه ولګي چې څنګه چې کوم دی دا واتس اپ نه په انسټاګرام او په فیسبوک هم سټوري اپلوډ کیږي فار ایگزامپل زه به دغه هلته کې نه دغه سټوري چې کوم دی اپلوډ کړم اول به واتس اپ اپلوډ کړم ټیک شو واتس اپ باندې اپلوډ شو د دې نه پس چې کوم دی تاسو په دغه سټیټس باندې کلیک واخلئ بیا چې کله تاسو کلیک واخلئ نو دلته به تاسو ته ښکاري دا وګورئ په ویښ کې فیسبوک او انسټاګرام نو د دې ځای نه که تاسو په فیسبوک باندې اپلوډ کول غواړئ نو سنګل په فیسبوک باندې کلیک واخلئ او د دې نه پس چې کوم دی په شیر باندې کلیک واخلئ د دې نه پس چې کوم دی بیک به یې راشو او وبګورو په فیسبوک چې څنګه سټوري م اپلوډ شوې ده او که نه جی ها بلکل هماغه سټوري چې کوم ده دلته تاسو کتلی شئ چې په فیسبوک هم اپلوډ شوې ده نو د دې طریقې سره چې کوم دی ملګرو تاسو خپل سټوري چې کوم ده د واتس اپ نه په فیسبوک او په انسټاګرام هم شیر کولی شئ صحیح شو نو دا زموږ نننی ویډیو امید دی چې دا ویډیو به هم خوښ شوي که ویډیو هم خوښ شوی نو نورو ملګرو سره ضرور شیر کړئ را روان ویډیو پر راکړئ مال اجازت د الله په امان